السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو محترم ستنه کړی دی چې سړی په هدیره کې حاضر وي او لمونځ د جنازې ودرېږي، په دغه صورت کې فرض عین ګرځي او که هغه رنګه فرض کفایي دي، یعنې که سړی نیسي ورغاړي په بندېږي که نه بندېږي. محترمه، فتاوای سعدیه فی فروع الحنفیه د صفحه 129 فتاوای سعدیه کې وایي که سړی حاضر سي او جنازې ته د مړي یعنې هدیرې ته حاضر سي یا د قبر کارګر د جنازې لمانځه ته نسي ورغاړی نه په بندېږي. فرض کفایي دي په هر صورت کې، نو په ورتللو سره فرض عین نه ګرځي. ښه خبره دا ده چې جنازې لمونځ وکړي ورسره، که د چا اودس نه وي تیمم دې ووهي، ځکه ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایي وایي من شهد الجنازة حتی یصلي علیها، چې جنازې ته ورغلی او لمونځ یې ورسره وکړي فله قرات ده، هغه ته به الله یو قرات ثواب ورکړي. قرات چې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د یوه غره اندازه ثواب دی. هغه کوچنی د غرو یا اصغرها مثل احد، په مثال د جبل احد دی. نو یو جبل احد ثواب د سړي په عملنامه کې جمع کېږي. او که چا هم د جنازې لمونځ ورکړي یا هم یې بیا ورسره پټ کړي، هغه ته بیا 2 قراته دي، 2 قراته ثواب الله جل جلاله ورکړي. حدیث رقم 440 المتجرع به في ثواب العمل الصالح. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.